सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। चिमिमिना खुदे पता बांध पैदा कड़ा तरकमा पहगौरस खपल रजा कड़ा चालब गुरवी दौलत मुंत ईमान गुरदे दिनु नडीर दी मुंत दिन द पाक सुबहान गुरदे दस द्वयारान बचान विली दली चिबयौरता खैरा औ बल दुआ कड़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زما ډیرو معززو محترمو مکرمو مخلصینو کاملینو درنو پختنو ملمنو او د دې علاقې خوشا راغلو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو حاضری په خپل بارگاه عالیه کی قبول منظور او فرمای. څومره ملمانه چې راغلي یارا روان دي نورونو زمونږ استاد سے مینس کی یو روحانی رشتہ ده چې هغه رشتہ ده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ ده. عربی د عجم سره یو کړل توري د سپینو سره یو کړل د کائنات رب یو داسې بهترینا کلمه مونږ ته انتخاب کړه چې لری زړونه یې سره یو بل سره نږدې کړل فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. رب کعبه فرمائی ستاسو زړونو کې یو بل ته مینه واچولا. نو د سرداری کونین د مینې متعلق ما مخکې جمعه باندې وعده کړې و دا نه وړاندې جمعه باندې منځ کې جمعه فصل راغی منصره کې زما بیانو انشاءاللہ کړي وعده به زه ترسو. نن د تاریخ په پاڼو کې زمونږ د خلیفہ ثالث سیدنا مظلوم عثمان ذی النورین د سرداری کونین د دوو لورګانو خاون مبارک پدې میش کې پدې روزو کې د مدینه طیبه زمین اسمان ونی کانی بوټي د عثماني ذنورین مظلومیت ته سلام وکړو. نورونو ان شاء الله کړي وعده چې ما کړي و ان شاء الله غوا زه ترسو د رب العالمین ففضل کرم سره د خپل علم او د خپل لوګو معلوماتو چې ما ته څومره دي د هغې پرانا کې به ان شاء الله سو ما ته ګوډې خبرې عرض کوم. د راغلو میلمنو ډېر ممنون مشکور یم. زمونږ میلمانه دلته چې څومره راځي یا را روان دي یا را ورسېدل بس الله جل جلاله دي تاسو ته خپل جولۍ د خیر نه سره زمونږ ډکې کړي. زه یو بدرنګ او کمزور انسان یو لا علم انسان یو بے تجربی انسان خستاس اعتماد دے بہرحال خدای دی تاسے تما قیمت کی خرسترګې نه کیو تاسې دی الله ما ته خرسترګې نه کی خدای دې زمونږ استاد پردې اوساتي. محترمو ما د دینه سو جمعې وړاندې تقریبا یو دو جمعې وړاندې یو خبره کړې وه چې د مسلمانانو عظیم او ښکلی جماعته
د نفرت کلمې پرېږدئ د یووالي کلماتو ته مخه کوي امت انتهایی پریشانه ده ډېر زیاتې پریشانۍ چې نن هغه مونږ ته دي یو ملک کفری هغې کې پریشانۍ نشته موږ مسلمان د مسلمان په مرۍ باندې چاړه ایښودلې ده هغه دشمنۍ که قومیت سره تعلق دی که جبو سره تعلق دی که رنگ سره تعلق دی د دې نقصان امت مسلمه ته رسي او پیدا اهل کفر ته رسي